نن موضوع د سلیپ اپنیا. سلیپ اپنیا څه شی ده؟ ډیره مهمه موضوع ده، ځکه ډیر کسان په دې ناجوړې باندې کیدای شي اخته وي او په ځان باندې خبر هم نه وي. د دې د تاسو په ژوند باندې ډیر اغیز او اثر کوي. نورې ناجوړیانې هم ځان ته را دعوتوي. سلیپ اپنیا کې څه شی د کسان چې کله ویده کیږي په ساعت کې کم از کم 15 وار یا 15 وار نه زیات یو څو ثانیو لپاره دوی دا نفس بندیږي. اکثره خلکو د علایمې سوي په ویښه کې نو دوی د ورځې خوب زیات ورځي، پزه بندوي، د شپې چې ویده هغه خرار اواز کوي، ستونی بار بار پاکولو کوشش کوي. نو د دوی څومره خلک دي په دې دنیا کې چې په دغه سلیپ اپنیا باندې اخته دي؟ کم از کم 1 بلیون خلک، یعنی کې 915 میلیونه، تقریبا 1 بلیون کېږي. یعنی په هر 2 کسانو کې یو کس کې سلیپ اپنیا کېدای شي وي، او دا په نارینه‌و کې زیات وي، له ښځو او ماشومانو کې هم کېدای شي. په نارینه‌و کې 15 نه تر 30% کسان کېدای شي دغه سلیپ اپنیا ولري. نو دغه تاسو که د ورځې ستومانۍ سره مخامخ کېږئ یا ساعت راویښېږئ سر هم لږ درد کوي، د ورځې خوب درځي، د شپې چې ویده کېږئ تاسو خراری د اواز کوئ، نو کېدای شي تاسو ته سلیپ اپنیا وي. د هغې دپاره بیا نو ټیسټ کېږي، معاینه کېږي. معاینې چې دي اوس د هغې دپاره باید تاسو یو خاص لیبارټري غوندې ځای وي، د خوب ویده کېدلو ځای وي. کېدای شي تاسو هلته ویده کړي او دغه ماشین تاسو سره کنکټ کوي، تاسو یې لګوي بدن باندې او دغه سلیپ اپنیا تشخیص کېږي. نو نن سبا د ټکنالوژۍ له وجې نه دغه ماشینونه نور هم ښه سوي دي. کېدای شي تاسو دغه معاینات په کور کې هم اوسي، تاسو ته به هغه ماشین درکړي، کور ته وړئ، بیا ماشین بیرته وروړئ خپل ډاکټر ته. نو دغه سلیپ اپنیا تاسو معاینه کېدای شي په کور کې یا د دوی په د خوب په جي کې لیبارټري کې تاسو دا تشخیص وسي. تشخیص نه بعد علاج چې شی د علاج د مختلفې طریقې دي. نو اکثره دغه پاس علاقه کې تاسو دا ستونی هم کله بند وي یا اډیم غټ وي یا په پزه کې یا ستوني کې کوم انټونامیکل کوم ابنارمالیټي یا کوم خرابی وي، نو هغه کېدای شي تاسو سرجیکلي په عملیات باندې جوړ کړی شي. او که دې نه علاوه نو سی پیپ ورته یو ماشین دی چې هغه تاسو درکوي، ماسک په پزه باندې خوله باندې ږدل کېږي یا تنها پزه باندې ږدل کېږي. نو هغه ماشین چې کله تاسو ویده شئ دغه ماسک به تاسو هغوندې ویده کېږئ به، نو تاسو دغه سلیپ اپنیا کوم څه علایم دي د ورځې بیا دا به تاسو کمیږي او د نورو ناجوړیانو وجوهات چې دغه سلیپ اپنیا کې د هغې اثر به هم تاسو باندې کم شي او بالاخره تاسو عمر به طولانی شي. کېدای شي تاسو لپاره نوی معلومات وي، ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه، خدای په امان.